سلامونه دوستانو او ټاکه یاره د غوا زامنو کنه خلکو به ویل چې دا د غوا زامن ټګیانې کوي او ورانې کوي مونږ وایو چې نه دا زموږ تره زامن دي دا ورانې نه کوي خو د غوا زامنو تا د خو رښتیا هم ډېر ټیزن کار کړی دی هغه د زبیر اکبري هغه ویکټ اچوه او ورته نه ولو خو خیر که دا میچ مې نه و بایللی که نه نو تاسو خو مونږ ته د زړه اټیک راوستی و ای د غوا زامنو خو میچ ماشاءالله ډېر په نره وګټو ماشاءالله زبیر اکبري ډېره ښایسته لوبه وکړه او بیا به پسې سیدي خلاتل واه 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 نو سیدي خلاتل خو ماشاءالله په دې ټورنمنټ کې ټول ډېرې منډې کړي دي او ماشاءالله داسې روان دی لکه راکېټو ډېر ماشاءالله ښایسته لوبه کړې او انشاءالله تعالی د راتلونکي کرکټ پریزیډنټ به وي انشاءالله تعالی ډېره ښه لوبه کوي او همدغسې د الله پاک نه غواړو سیدي کولا اتله چې موږ ته داسې بریاوې راوړي د افغانستان لپاره بریا راوړي او داسې د غوا زامن ورپسې راتېر شي دغه د بنګلادیش دا ټیټې پټې په خټو کې نښتې چې دا د سم وټکې او ورپسې دا زه به څه وته کریم جنت تا خو چې داسې دی وغسې دی خو د ده غوندې لوبغاړی چې دی که نه کم پیدا کېږي خو ده ته مو پاور کول شي او دا په میډل لرې کې کولی چې ښایسته لوبه وکړي او د سختو لوبو یار دی د چا که د چا پلار دی خو د سختو لوبو یار دی او زمونږ یار دی تاکو خو زه خیر بیا مو مبارک شه او را روانو لوبه د خیره سره د ملنګا سلنګا د لوسیانو کروسیانو سره ده نو هغې به د خیر سره چمړه وباسو که څوک ژاړي که خوشحالېږي او که په جامو کې ځایږي او که نه ځایږي موږ به د هغې نه لرې شاټینګ یې کلمې او اوس به ترېنه راوباسو په ډېران به غورځوو ټاکه نو دوستانو ډېره ښایسته لوبه روانه او هینه باتې دي د افغانستان لوبې هم را روانې دي د چټو پټو په هټو کې نښتو داسې لږه سپږې غوندې دي د بنګلادیش والا سره صحیح ده که نه په کبر خبرې نه کوو او دا بنګالیان مې ډېر بدې راځي دومره دین او کارونه دومره کوي په داسې انسان د چا ښه راځي نو دعاګانې ورته کوئ او ښایسته لوبه به کېږي د چا د قصده به کېږي مننه سلام علیکم وعلیکم السلام ټاکو